په ترکیه کې د افغان صلح په تړاو راتلونکې ناستې ته د افغان حکومت لخوا د طرحې وړاندې کولو غبرګونونه راپارولي دي. یو شمېر افغان سیاسیون وایي چې حکومت دا طرحه له سیاسي او ملي اجماع پرته په یو اړخیز ډول جوړه کړې ده. د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر د سولې د وروستیو مسایلو په تړاو د خپل دریځ د روښانه کولو په ناستې کې وویل چې د سولې او له وخت مخکې ټاکنو په اړه د ولسمشر لخوا چمتو شوې طرحه به د سولې روان بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. دا ډول طرحې وړاندې کول هیواد یو بل ناورین سره مخامخ کولی شي چې مهارول به ستونزمن وي. نوموړي دغه راز د سولې په تړاو د حکومت او سیاسیونو پر ویشلي دریځ هم نیوکه وکړه او په خبره یې حکومت لا هم په دې نه دی توانېدلی چې د سولې روان بهیر په تړاو په کور دننه ملي او سیاسي اجماع رامنځته کړي. زه په صراحت وایم زموږ حکومت نه ملي اجماع لري او نه هم سیاسي اجماع لري. منیب دغه راز وویل چې په دوحه کې د سولې د بین الافغاني ټیمونو له ناکامو خبرو وروسته امریکا اړ شوه چې بدیله طرحه وړاندې کړي چې د هغه په خبره دا طرحه د افغانستان د روان بحران د حل لپاره مناسبه لار ده. په ورته مهال د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د افغان سولې په تړاو د ترکیې ناستې ته د افغان حکومت د طرحې چمتو کول دا په ډاګه کوي چې ځینې چارواکي لا هم د سولې لپاره جدي اراده نه لري او غواړي د خپل واک د غځولو په موخه د سولې ناستې او فرصتونو له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. ډاکټر صاحب غني د وروستۍ طرحې په واسطه باندې غواړي د افغان سولې خبرې هغه سبوتاژ کې له مشکل او ستونزو سره مخ کړي او په دې توګه باندې یو ځل بیا د ترکیې کانفرنس وځنډېږي تر څو ډاکټر صاحب غني او ډله یې وکولی شي په حکومت کې پاتې شي. خو په ستراتیژیکو او عامه اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې د ولسمشر غني نوې طرحه د سولې د لارې نقشه ده او دا طرحه له نورو طرحو د مخالفت او ردولو په معنا نه ده. چیزی که به نام طرح رئیس جمهور برای دایر شدن انتخابات برآمده یک طرح به ارتباط انتخابات نیست. رئیس جمهور یک نقشه راه بر صلح آماده کرده. نقشه راه رئیس جمهور بر صلح در جواب و در رد و تایید یک نقشه کس دیگه نیست. نقشه حکومت افغانستان بر رسیدن به صلح است. افغان حکومت داسې مهال د سولې په تړاو د نوې طرحې د وړاندې کولو خبره کوي چې ټاکل شوې د امریکا د نوې طرحې له مخې راتلونکې اپریل میاشت په ترکیه کې د افغان سولې په تړاو مهمه غونډه ترسره شي.